حاصل چې کوم د مو ټارګټ ده که نه هغه دپاره پکار ده چې مو تاسو اتفاق مو تاسو منځ کې چې څومره زیات اعتماد وي او چې څومره زیات اتفاق وي هومره به لکه هغو خلکو ته موقع نه میلاویږي او دا ټول دارومدار چې کوم د ما د پولیس په افسرانو په ایس ایچ اوګانو په ډي ایس پیګانو باندې ده څو دو مثلا دا خلک څرنګې ځان ته رانږدې ساتي او څومره خلکو سره ښېګړه کوي شي خو د تاڼو ته چې څومره ورته خلک رڅي اف آی آر د مسلې حل نه ده خو بیا دغسې علاقه څه هغه ځای کې جرګه ښه مضبوطه ده ولې اف آی آر رجسټر کړو ولې کاغذونه تور کړو د تاڼې افسران ټول ناست ما دو ته شورونه ویلي دي سبای د مشر کشر تمیز پکار ده د ښه او د خراب تمیز پکار ده اوس هغه حالات نه دي سبای مثلا یو سړی ده هغه د احمدزو تاڼې علاقې کې ده بیا وزیر تاڼې علاقې کې ده لرې پورې ده او ځان ته خپل حفاظت ته یې ټوپک راخستی او ته یې رانیستی او تاڼې ته یې راولې یا هم دغه ځای کې څوک دغسې یو مشر ده هغه ته څه خطره ده ما ته د شریف سړي لکه ټوپک اړو پکار یې نه ده د هغه تمچا اړو پکار یې نه ده ښه پلاو غوږونو سره د ټول افسران واوري نو اوس هغه وخته څه تاسو نه ډیمانډ کېږي څه پراګرس وښیي پرچې ورکوي هغه ډیمانډ نشته که څوک کوم افسر درته دا خبره کوي که نه هغه به ځان نه دا خبره کوي هېڅ داسې پالیسي نشته ده حاصل چې کوم د مو ټارګټ ده که نه هغه دپاره پکار ده چې مو تاسو اتفاق مو تاسو منځ کې چې څومره زیات اعتماد وي او چې څومره زیات اتفاق وي هومره به لکه هغو خلکو ته موقع نه میلاویږي او دا ټول دارومدار چې کوم د ما د پولیس په افسرانو په ایس ایچ اوګانو په ډي ایس پیګانو باندې ده څو دو مثلا دا خلک څرنګې ځان ته رانږدې ساتي او څومره خلکو سره ښېګړه کوي شي خو د تاڼو ته چې څومره ورته خلک رڅي اف آی آر د مسلې حل نه ده خو بیا دغسې علاقه څه هغه ځای کې جرګه ښه مضبوطه ده ولې اف آی آر رجسټر کړو ولې کاغذونه تور کړو